بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ دغه کورس چې دی دغه د HTML and CSS په اړه د یو بیسیکس کرش کورس دی چې موږ پر دغه HTML په دغه ویډیو کې د HTML په انټروډکشن او د فل سټاپ باندې بحث وکړو. لومړی راځو موږ تاسې HTML hypertext markup language ده او CSS cascading styles sheet ته ویل کېږي. HTML hypertext markup language used to structure content or web page images text forms etc. HTML موږ تاسې خپل د web page د structure لپاره استعمالوو. HTML describe the structure of the web page. HTML چې خپل د web page یو structure موږ تاسې ته واضح کوي. Web structures content using HTML tags. خپل د web structure چې دی ډیزاین چې دی او د کوم ساختمان چې دی دا خپل د کوم کانټینټ چې دوی کانټینټ لپاره موږ د HTML ټګونه استعمالوو. او CSS describe the style of the web page. CSS چې دی هغه د web page style موږ ته دغه کوي چې فونټ دی، لی اوټس دی، ټکسټ دی، کوم فونټ وي، څنګه رنګ وي، یعنې چې زموږ ستاسې پیج نور هم ښایسته ښکاره شي. HTML ټګونه لکه پی ټګ چې موږ تاسې وینو دا د پاراګراف لپاره کارول کېږي. له هغه وروسته موږ تاسې د لینک ټګ وینو چې دا د ای ټګ چې ورته وایي دا د لینک لپاره استفاده کېږي. او خپله د IMG یا ایمیج ټګ چې دی د ایمیجونو لپاره استفاده کېږي. دا د ټولو ساده لومړنی د HTML یو ویب پیج دی چې موږ تاسې وینو. ډاک ټایپ HTML چې دی خپله ډیکلیریشن ډیفینیشن by HTML چې موږ تاسې ورته وایو. ډاک ټایپ HTML ټګ چې دی ډیکلیریشن ډیفینیشن by HTML یعنې د HTML په واسطه دی دغه کېږي. له هغه وروسته موږ تاسې دوم ټګ چې لرو هغه د HTML ټګ دی. خپله HTML ټګ چې دی دا خپل د HTML کانټینټ دی او ډاکومنټ دی چې دغه ډاکومنټ د HTML په واسطه دغه شوی دی، واضح شوی دی یا ډسکرایب شوی دی. چې بیا په HTML ټګ کې موږ دننه یو لانګ معنا LANG equal to EN چې په ډبل کوټس کې لیکل شوي دی. دا خپله د لانګ معنا لنګویج، EN معنا انګلیش چې دغه له هغه وروسته موږ تاسې دا د HTML ټګ لرو. بیا خپله د HTML ټګ چې دی دا د که موږ تاسې وګورو د ټري ډاټا سټرکچر ترتیب لري. HTML ټګ چې دی هغه د روټ ټګ دی. له هغه وروسته موږ د دوه چایلډ لري. هیډ ټګ موږ تاسې ته خپله په دې کې میټا ډاټا ساتي. هیډ ټګ موږ تاسې ته میټا ډاټا ساتي. یا که موږ د CSS له یو فایل سره لیک ورکړو هغه لینکونه موږ په هیډ ټګ کې ساتلی شو. یعنې هیډ ټګ په خپل ځان ته یو چایلډ لري چې ټایټل دی، یعنې دا موږ تاسې ته د ویب پیج هغه ټایټل واضح کوي. یعنې چې زموږ د ویب پیج ټایټل په څه په اړه دی، یعنې دغه ډاکومنټ عنوان څه شی دی یا ټایټل یې څه شی دی. له هغه وروسته دوم چایلډ چې دی هغه د HTML دوهم چایلډ چې دی هغه باډي دی. باډي یعنې په دغه کې د مکمل د HTML د سټرکچر هغه ټګونه یا کانټینټس شامل دي په باډي کې. که موږ اوس وګورو یوازې صرف موږ یو ټکسټ لیکلی چې هلو ورلډ دی، دا خپله د باډي یو بل چایلډ دی چې هلو ورلډ. ډام چې موږ تاسې ډام ابجکټ چې دی یعنې ډاکومنټ ابجکټ موډل چې موږ تاسې د ډام په نامه به سره وبولو. که وګورو ډاک ټایپ HTML بیا له هغه وروسته موږ تاسې لرو چې هغه خپله ډیکلیریشن ډیفینیشن by HTML و. بیا HTML ټګ لرو چې د خپله د ټري ډاټا سټرکچر په څنګ کې وګورو وجود لري. له هغه وروسته موږ تاسې راځو HTML دوه چایلډ لري چې یو یې هم دغه هیډ دی او دوهم چایلډ چې دی هغه دغه باډي ده. که وګورو هیډ دی او باډي ده. هیډ په ځان کې بل چایلډ لري چې ټایټل دی. که وګورو دا ټایټل چایلډ په ځان کې لري ټایټل دی. ټایټل بیا خپل په ځان کې یو ټکسټ لري چې هلو په نامه سره دی. که راشو د باډي چایلډ ته، د باډي په سایډ کې که موږ تاسو وګورو باډي دی. باډي خپله ځان کې یو بل چایلډ لري چې هغه هلو ورلډ یو ټکسټ دی. نو پر CSS به بیا په راتلونکي کې خبرې وکړو. اوس به راشو د ده سټیپونه موږ څنګه کولی شو چې HTML موږ تاسې سیټ اپ وکړو. لومړی که راشو موږ تاسې د ویس کوډ چې زه خپله د ویس کوډ څخه استفاده کوم، مایکروسافټ ویژوال سټوډیو کوډ څخه دی چې ډېر پرمختللی او د زیاتو فیچرونو لرونکی یو ټکسټ ایډیټر دی.
که موږ تاسو دغه لینکونه به د ویډیو په ډسکرپشن کې زه درته کښېږدم چې code.visualstudio.com دی دا د وینډوز لپاره کې موږ ته ډاونلوډ فار وینډوز لپاره دی. دوم ټکس ایډیټر چې دی هغه موږ تاسو لپاره نوټپاد پلس پلس دی چې دا خپل ورژنونه دی. نوټپاد 8.1 دی، V8 دی، 7.9.5 ریلیز دی. دا لینکونه زه په ډسکرپشن کې درته کښېږدم. بل ټکس ایډیټر چې موږ تاسو ګورو هغه هم سبلایم ټکس ایډیټر دی چې دا هم یو ډېر ښه ټکس ایډیټر دی. کولی شئ تاسو دا هم ډاونلوډ کړئ او زه به یې لینک کښېږدم په ویډیو ډسکرپشن. بل اټوم دی. اټوم هم یو ټکس ایډیټر دی چې موږ کولی شو په دې کې د ویب پیج سټرکچر ډیزاین وکړو. دغه لینکونه به زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې کښېږدم. نو اوس له هغه وروسته موږ تاسو راځو څنګه کولی شو چې اوس په ویژوال سټوډیو کوډ زه پرانیزم. نو زه وینډوز آر بټن کلیک کوم، وینډوز کې پلس آر یعنې کمانډ پرامپټ خلاصوو. له هغه وروسته خپله اوس زه په سی ډرایو کې په چینج سی ډي معنا چینج ډایرکټري به موږ تاسو چینج دا دی. اوس زه خپل پر ډیسکټاپ ولاړ یم. اوس به زه پر ډیسکټاپ باندې یو فولډر جوړ کړم. دا د HTML and CSS په نامه ما یو ډایرکټري جوړه کړه. که وګورو تاسې دا HTML ډایرکټري ده، HTML and CSS یو فولډر ما جوړ کړی. اوس به راسو بیرته به دغه فولډر ته داخل سو، یعنې په دغه فولډر کې به دننه موږ تاسو کار وکړو. چینج ډایرکټري HTML فلحال زه په دغه فولډر کې ولاړ یم. اوس دغه فولډر به موږ تاسو په ویژوال سټوډیو کوډ کې خلاص کړو. څنګه خلاصو؟ کوډ لیکو سپیس ډاټ. کله چې موږ کوډ سپیس ډاټ ولیکو نو موږ ته به اتومات دغه فولډر چې دی په ویژوال سټوډیو کوډ کې خلاص. Yes, I trust the author. دا که وګورو هغه فولډر چې موږ تاسو یادوي HTML and CSS په ویس کوډ کې خلاصو. نو را به سو دلته نیو فایل به زه واخلم. کله چې نیو فایل واخلو نو test.html که وګورو دلته دا پلین ټکسټ چې دی دا خپله اتومات HTML ته واوښتی. موږ تاسې راځو خپله هغه کوډ لیکو. دا دی انګل بریکټس پرانیزو، دغه د ندایه علامه پسې لیکو ډاک. کله چې دا موږ ولیکو بیا خپله د HTML ټاګ د HTML ټاګ وروسته موږ تاسو وویل چې HTML بیا دوه چایلډ لري. د هیډ ټاګ کله چې موږ تاسې هیډ وایو انټر بټن یا ټب بټن وهو، د هیډ په ټک کې دننه موږ تاسې ټایټل لرو. ټایټل به زه ورکړم دا زما د دغه ویب پیج ټایټل سو عنوان سو. که چیرې زه اوس دا سیو کړم کنټرول اس یې کړم دا فایل ما سیو کړي. اوس کله چې دا فایل موږ سیو کړي پر دې چې رایټ کلیک وکړم ریول ان فایل ایکس که وګورو دغه فایل باندې به زه یو ډبل کلیک وکړم. دا به یو په ماته په بروزر کې یا که هغه موزیلا فایرفاکس وي، که مایکروسافټ ایج وي او که کروم وي. ګورو دغه فایل ماته خلاص و. په دې کې یوازې عنوان لارن HTML که دا عنوان موږ تاسو وګورو صرف دا عنوان دی موږ لارن HTML بل شی نشته ځکه په پیج کې بل شی نه دی ورکړی. نو که راسم زه باډي ټاګ خلاص کړم. باډي په باډي کې یو پی واخلم هلو دانش. که دا زه سیو کړم او بیا راسم کروم ته د خپل کروم ریفریش کړم که وګورو پاراګراف کنټینټ چې و هغه ماته شو سو. نو راځو بیرته مایکروسافټ ته. زه به دلته یو H1 ټاګ واخلم، یعنې H1 مطلب هیډینګز دی. هیډینګ به زه واخلم هیډینګ 1. که دا زه سیو کړم موږ تاسې که دغه کوو نو دلته که چیرې دا سرچ ته موږ ته راشو نو په سرچ موږ تاسې باید لایف سرور باید موږ تاسې انسټال کړو، هغه ایکسټنشن انسټال کړو. کله چې لایف سرور موږ تاسې انسټال کړو او بیا د خپل فایل سیو کړو اتومات موږ اوپن وید لایف سرور الټ پلس ال الټ پلس او پر دغه چې موږ کلیک وکړو نو دی به موږ ته لایف سرور پرانیزي. یعنې لایف سرور دی اتومات راځي. دا د هیډینګز 1 هم راته راواوښتي او هیلو دا هیډینګز 1 او پاراګراف موږ ته راواوښتله. که چیرې داسې نه وي زه یو هیډینګز 2 یعنې زموږ هیډینګ چې په HTML کې موږ تاسې تر هیډینګ 6 پورې هیډینګز لرو
heading که زه دا کنټرول اس کومه دلته پورټ 5500 یعنې له دغه پورټ ادرس څخه موږ تاسې دا لایو سرور دغه کړی که دا پورټ زه بند کړم دلته که وګورو دلته go live دغه اکسټنشن ما انسټال کړی دی نو دلته راځي که په دې زه کلیک وکړم هم دی سټارټ کېږي ګورو دا دی heading 2 هم راغلی heading 1 heading 2 نو هغه وروسته دا موږ تاسې تر heading 6 پورې لرو دا heading اوس راځو موږ تاسې unordered و ordered لیسټونه لرو په HTML کې که زه اوس وګورم OL یعنې order list صحیح شو OL ټګ لرم OL چې مو ولیکئ یعنې ordered دی چې دوی موږ ته شماره ورکوي 1 2 3 یا 1 2 3 ordered list خپله د LI کمانډ چې موږ تاسې ګورو LI ټګ چې دی دا د لیست په نامه دی نو LI که چیرې زه داسې وکړم اوس ordered list دی بیا LI یعنې list 1 دا دوم لیست دی که چیرې زه اوس ولاړ شم کروم ته که وګورم دغه دی موږ ته راغله 1 2 3 تر 3 پورې یعنې دا د هغه لایو سرور چې موږ انسټال کړی هغه د دغه کار دی اوس دلته زه ریفریش ته ضرورت نه لرم چې زه دا پیج ریفریش کړم چې څنګه فایل سیو کړم اتومات دلته کې چینجز کې راځي اوس راځو مثال په فرست کې زه بل یو unordered list غواړم یا unordered list LI دلته 1 دا 3 دا 4 دا فایل سیو کوم بیرته کروم ته ځم که وګورم فرست دا unordered یعنې دلته شماره نشته یا هغه ډاټ نوټیشن چې دی ورکړی دی 1 4 3 unordered list که چیرې زه غواړم په ټکسټ راواخلو یا ولیکو BR چې هغه موږ ته دغه نیو لاین اخلي زه به راسم په پاراګراف کې ګورم دا هلو دانش که وګورو دلته به زه BR ټب واخلم چیرې زه اوس دا سیو کړم ګوره دا هلو په سر کې پاس و او دانش لاندې راوړي یعنې دغه پاراګراف یا دغه لاین چې دی دا موږ HR horizontal لاین موږ ته اخلي HR ټګ چې دی اوس که وګورو دا د horizontal لاین یعنې افقي لاین موږ ته واخیستی زه غواړم د دغه افقي لاین وروسته موږ تاسې یو unordered list ولرو په دې کې دننه یو ordered list ولرو unordered list کې زه غواړم چې یو LI ولرم په LI کې زه ولیکم کمپیوټر ساینس که وګورو د کمپیوټر ساینس موږ تاسې ته بیرته په درو بخشو ویشتلی نو دلته ordered list په ordered list کې دننه زه LI کمانډ لرم دا LI ګورئ زه درې بخشه وم نو ضرب درې دا خپله د ویژوال سټوډیو کوډ یو کمال دی یو فیچر دی د ویژوال OL یعنې ordered list په هغه کې LI لیسټونه دي دا څو لیسټه موږ غواړو درې لیسټه نو ضرب درې که وګورو درې لیسټه ماته جوړ شو اول به زه ولیکم ډاټا بیس دوم نیټورک دریم سافت ویر که چیرې زه دا سیو کړم اوس راشم خپل براوزر ته ګورو کمپیوټر ساینس لرو درې بخشې لري ډاټا بیس دی نیټورکس دی او سافټویر نو دا اوس موږ ستاسې هغه د HTML introduction او سټپس یې وه په راتلونکي کې موږ تاسې په د HTML په نورو ټاګو باندې هم کار وکړو تر بیا